کامو هر ته لوټ شو کا بار یورپ ته لوټ شو نو درسمند مو پېشان درسمند مو ځان غړو ونه غړې دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمن ملګرو خوږو یارانو دوستانو زه تاسو مرګره تاسو قربای تاسو دوست تاسو هوست خورشید خان یو نوی ویډیو سره یو ځل بیا تاسو په درنه خدمت کې حاضر یم او دې ځلې زه پاکستان ته راغلی وم ذهن کې د څو خبرې وې مې سیاره یو څو ځایونو ته به څه بالخصوص خپل کلي ته مې خپل کلي کې ویډیو کوم خو مو ټور چې کوم هغه به نیمګړی که ما ایمو مشر سره ملاقات نه وکړه ایمو مشر ګران مشر جناب فرید مفکر صاحب سره نن ناست یم ګپ شپ ته ورسره لګو ډینر خو مو وکړو ماشاءالله او ډینر ډېر مزدار و ټول نوال خو دی ډینر ډېره مننه جي څنګه یې صاحب تاسو ښه ټول نوال خو زه خورشید خان تاسو ډېره شکریا در کوم تاسو ته هر کالی وای مننه جي اور سره مو د تاسو کوم چینل دا یو ټي خیبر یقیني خبره ده دا پورا په میډل ایسټ کې خلک ډېر شوق سره ګوري بالکل او جی او مو یاد دلته ډېر شوق سره ګورو شپې کله څه ټایم فارغ شو نو ټول نوال مو دا خیبر خیبر یو دا چینل څه ده د کور چینل ده دا کې دا ټول معلومات وي او ټوله دنیا ورکې کتی شي بالکل نه دې وجې نه مو تاسو کله تاسو پروګرامونه ګورو ډېر بالکل تاسو ډېره شکریا ده کوم چې راله لوګو سره ملاقات وکړلو مننه جي او ډېره شکریا تاسو جي تاسو ډېره مننه جي کلی کې هو تاسو ژوند نه ده ډېر وخت تاسو وشو چې هغه کې او پېښور کې نو کلی ته تاسو تګ راتګ کېږي تلن راتلل نه غم خدای ته ځو مو کلی ته ځو غم خدای انشاءالله ضرور تو معلوم شد جنازه کیا شرکت کو ودا کیا شرکت کو درسمند مو پہچان دا بالکل کامو هر ته لوټ شو کا بار یورپ ته لوټ شو نو درسمند مو پہچان درسمند مو ځان غړو ونه غړې دی شو بالکل کار چې ته لوټ شو کوم ځای درسمند یو درسمند نه درسمند نو باندې کینی خبره ډېر خوږ لګي نه که زهر چې ته وي زهر چې نه خپل وطن خپل وطن کشمیر وي په هر چا خپل وطن کشمیر وي نه ان شاء الله خپل کله ته دا خو ډېر ښه کله ده لوی کله ده ښه زرخیز کله ده ښه چینی دي پکې ښه موسم لحاظ سره ډېر ښه ده نو موږ کله لوړ شو یقیني خبره سړی وکې ښه خوشحال وي خو بس دې وجې نه لکه روبرونه ټول په پېښور کې دي نو مجبورۍ وجې نه سړی که پېښور ته مو راغلی خو مجبورۍ ده کورسګور دي کاروبار نه ویلې څه دی که داسې کاروبار شته نه ته کلي کې وکې خو ذمېداري دې ذمېداري کوای نه شي سړی نو پېښور کې داسې ته لکه کاروبار ده سړی به څه بال بچ دپاره خپل ځان دپاره رزق ګټي حلال رزق پکار ده حرام رزق نه حلال رزق پکار ده حلال رزق پکار ده صاحب د ابتدایي تعلیم خو به کلي نه حاصل کړی وي تاسو ابتدایي ته لسم خپل درسمند نه پاس کړو ښه جی ها بیا هلته نه بس بیا ګورنمنټ کالج هنګو کې 2 میاشتې سبق ویلو خو موږ ته بیا ډېر تکلیف و سهار وتلو بیا مو واپس ماسپښین راتلو بالکل نو بیا مو دا ته زه راغلم پېښور کې بس ورونو دلته ایډورډ کالج کې داخل کړم په دو ویلو چېرې مو سره هاسټل کې ځای فل د ویلې چې تاسو لیټ شولو نو بیا دې ځای کې خیر خپل ځای و نو دې ځای کې مو لکه اف ام دلته نه وکړه او بیا مو الخیر یونیورسټۍ نه بي اے وکړله بس هغه نه بس سیاسي دور شروع شولو نو مزید تعلیم مکمل ونه شوله سیاسي دور باندې کله 83 نه لکه زه بلدیاتي الیکشن مو کړلو 83 کې ډېر کم عمر و که نه لکه ګیره نه ورغلی په مخ باندې جی ها نو ملا ته بیا زه کاونسلر جوړ شوم بیا چیرمین پکې شو ماشاءالله بیا 85 کې مرګرو ویلو ټولو یو کونسل چیرمینانو جمع شولو د هنګو هوا کې تحصیل و چې ته مو الیکشن ته درو پروینشل نه بیا 85 کې الیکشن ته ودرېدم نه الیکشن کې خلک به سره ډېر ښه ویلوړو ښه قربانۍ یې سره کړې نه الیکشن مو بیواله نه ده خو موږ په زور بیه کړي دي هغه کې ګورنر فضل حق خدای دې وبخي د هغه په هغه باندې هغه صفا مو ته بیا ویلو 88 کې مفکر صاحب مو مالا د عثمان جي کوم ورور دا ډاکټر سره وعده کړې وه نه دې وجې نه ته بس مو تو 15000 ووټ هغه 12 خو مو الټا کو رزلټ جی ها نو کې هغه ګورنر او مرشل ایڈمنسټریټر او ارشا ټول اختیار ډي سي لاندې وکړه ډي سي کمشنر دا سره عدلیه سره خونه نه بس اځ نه مو سیاست یو غا شروع شو یا بیا هغه نه بعد تاسو څه بیا دوباره 88 کې الیکشن شو بیا 88 کې دوباره الیکشن لکه مو
اته وټونو باندې وګټلو. ها اته وټونو باندې وګټلو بیا هغه نه ما ریکاونټینګ دپاره درخواست ورکړو. ها نه هغه کلي باندې چمګولو باندې څه وټونه هلته خراب شوي. ها نه ریکاونټینګ کې هغه وټونه یې راووتلو. نه 5 وټونه بیا هغه رحمان زیات شو. ها ډېر ټاپ مقابله وه که نه ډېر. ها 5 وټې 8 وټ د هېڅ شی نه وي که نه. بالکل خو ضرور لکونو وټونو کې خو بس قسمت خبره وه. بیا 90 کې بیا الیکشن وکړو. بس بیا الله تعالی رحم بیا مکمل وشوه خدمت. ښه جي خدمت مکمل وشوه خو ډېره کمه میله وشوله که نه 18 مهینې. بیا مولا غلام اسحاق د موی اسمبلی ختمې کې حکومت ختم شولو. خو په دې 18 میاشتو کې چې کوم کارونه مو انشاءالله کړي دي په 60 کالو کې دا کارونه څوک نشي کوای. دا خبره مو اوس کوله بالکل. په 60 کالو کې دا کارونه څوک نشي کوای. لکه درسمند اول زه ته ښایم څه واټر سپلای سکیم ټول کلي ده او بجلی مو کونې کونې ته رسولې ده او سکولونه مو تقریبا 7-8 سکولونه مو په درسمندو کې پرایمري سکولونه جوړ کړي چې ښځو سکول ده او د مردانه سکول. دغسې بیا په دلن او ګنډیرای شنکي باندې دا واټر سپلای سکیم دې ته دا ټینکۍ مینکۍ ما ورته اوبه جوړې کړي. واټر سپلای سکیم او دلن کې کور بجلی. ګنډېري کې دغسې او د ګنډېري کې مثلا میډل سکول مجخیلو کې پرایمري سکول او بیا د نه رضا داسې کربوغې ته کربوغې کې واټر سپلای سکیم. نه دا سکیمونه څه دي د لکونو نه کروڑونو روپۍ پروجیکټ نه واځه کې ټینکۍ جوړې شولې کربوغې کې واټر ټوبیل ما وبسلو اوس پورې سکیم ده او دغسې بجلی کور کور ته بجلی ورسوله او دغسې واټر سپلای سکیم په هغه کې مشهور کړو. زرګري کې مې یو های سکول جوړ کړو او یو پرایمري سکول زرګري کلي کې جوړ کړو. دغسې توروړی کې های سکول مرته جوړ کړو. یو مته پرایمري سکول د ښځو جوړ کړو. نه څه کله زه ته که دا وګڼم که نه وشماره د سکولونه او د پروجیکټ کارونه کروڑو روپۍ کوم کارونه شوي نه زه اوس دا اوس ټولو هغه ټولو خلکو ته دا چیلنج ورکوم. MPA جوړ شوي دو ته چیلنج ورکوم چې انشاءالله په 20 سال کې دوره کارونه څوک نشي کولی لکه په 18 مهینو کې مو کوم کارونه کړي دي. بالکل لوی لوی پروجیکټ مې کړي دي. دا ډېر غټ پروجیکټس دي. ویلې زه تعلیم څه کوم دا اکثر زه څه کوم شی ګورم خپل کلي کې خپل وطن کې مو تعلیم نه لغونتې د سیو څه کمزوري پاتې شوي وو. بالکل جی تکړه خلک مو وطن کې شته مو کې علاقې کې ډېر دي تکړه کسان خو د یو تعلیم نه لغونتې پاتې وو. په دا یو شي باندې تاسو دوره غور کړو چې تاسو د سورو علاقې یاد کړئ دغه ځایونو کې تاسو ټول نوال دی اوبو ټولو نه غټه مسله دی مو علاقې کې. دویم مین شاید چې کوم دغه تعلیم په دغه دوو شیانو باندې تاسو ډېر غور کړی. مو خپل کلي کې اوس نن سبا د څو وخته مخکې زه ولاړم کلي ولا حالات څه کله مو کتلي مو کلي کې زنانه او هسپتال نشته او که څه به مو کله وګورئ مو کله چې کوم دا خبره غالبا څه تاسو سره مو ګپ لګېدو څه ټل نه واخلئ تر هنګو پورې دې علاقې کې یو بل کله نه سوای درسمند نه همداسې وه. نه بالکل اصلي خبره دا چې موږ د کوم هسپتال جوړ دا مو ایکسټینشن کولو لویوالی مو دې کې باقاعده د ښځو وډونه د سړی وډونو دا منظورۍ مو کړې وه. دې لپاره پیسې واقع 70 لک ډېر شی و 70 لک روپۍ مو منظوري کړې ورسره 8 کنال ځمکه وه هغه یې پرای مو اپلای کړې هغه ما ورته اخیستله. دا هسپتال مو لویولو کوم څه BHO دا د RHC کولو مو نه دې کې به د ښځو واډه او د ښځو سہولت پاو او د نرانو باو وډونه با ورکړو خو بدقسمتۍ نه چې حکومت ختم شو هغه هر شی لوړ شي او ټول روغ درسمند کې خبره کوم ته د پورو درسمند څومره لوی کلا ده دې کې د ښځو سکول نه و چې زه راغلم نو ملا څه دا کوم تالاب و د مو کلي کې اوبه ورکړې درېدې ټول مراجعه وکړو مشران وایي دې نه دا خو ګنده ډېران دي څه وکړو خو دلته به یو سکول جوړ کړو نو ما ډایرکټ میډل سکول جوړ کړو د زناناو. شکر الحمدلله هغه نن سبا های سکول ده ماشاءالله. بالکل همدغسې جمهوري باندې کې مې ښځو سکول جوړ کړو درسمندو کې تاسو محمد آباد کې مو ښځو سکول جوړ کړو. بالکل جوړ ودې پر لاندې مو یو سرخیلې کې پرایمري سکول جوړ کړو پوسه مې پرایمري سکول جوړ کړو ممو باندې سکول مو میډل سکول جوړ کړو. نو ملا ته همدغسې مو بدرخیل دې په لاته کوم هغه کله د بانډا ورته مو طرف ته خپله هغو ته مو پرایمري سکول جوړ کړو. نو سکولونو کوشش مو ډېر کړی تعلیم دپاره. بالکل همدغسې چپري وزیران کې مو بیله جوړ کړي دي ډاپ مو موزای کې مو پرایمري سکول جوړ کړي دي. یعنې سکولونه مو دومره
کوشش دا و ته د ایجوکیشن لږ عام شي ویلې چې مو علاقې کې ایجوکیشن ډېر کمای و بالکل نو مو کوشش دا و ته د ایجوکیشن مو های سکولونه مو جوړ کړي لږ وګورم په تورړی کې ته ویلو په زرګري کې دغسې نورو علاقو کې په ابراهیم ځای کې ما ښځو سکولونه جوړ کړي دي ټولو کلو کې لکه پورا ضلع کې ته ښایي بالکل داسې سمانې کې وچو خونو ته وای کې سرملو کنډو کې پرایمري سکولونه یعنې ډېرو کلو کې مو جوړ کړي خو نومونه ډېره لویه ضلع ده که نه ډېره نه رومونه هېر شوي دي دوره کم وخت کې دوره ډېر کار کوون ذهن چې دا چې کوم ده دا سونه خبره نه دا هغه سړی کوی شي چې کوم سړی په خپل کلي باندې په خپل وطن باندې په خپلو خلکو باندې په خپلې خاورې باندې خوږېږي نو ماشاءالله صاحب داسې هسه وخت ډېر کم ده او دا صاحب سره به نورې ګپې شپې لګو بار بار به لګو مزید به ورو ورو تاسو اپډیټ کوو انشاءالله تاسو ډېره مننه زه په دې خبرې باندې ډېر خوشحال یم زه ماشاءالله که لږه مو کاملو شوی وي خو په لږې موقع کې دوره کار شوی ده چې هغه کسان نشي کوی چې دغه په دغه علاقې باندې نن څه موجود دي هغو ته مو یال شو چې هغه کسان چې کوم په تیر شوي دي هغو څه نه دي کړي دوره خاص خو خیر ټولو سره د الله ښه وکړي ټولو نه مو او دا خپل سړی وي خپل وطن وي بیا د خپلې خاورې زږېدله چې کوم وي چې هغه دې خاورې باندې پیدا شوی وي هغه دې خاورې کې وړوکه رکټا شوی وي نو هغه خو خامخا بیا خپلو خلکو باندې خوږېږي ځورېږي نو ماشاءالله صاحب څه کړي دي هغه وي دې دپاره کړي دي چې یاره دی مو خلک دي مو خلک د چا نه پاتې رو نه شي نو دا څه تاسو ډېره مننه کوو جي ډېره زیاته مننه کوو خورشید صاحب تاسو ډېره مننه تاسو ترغلالو مو ته مو د ټایم راکړو وخت راکړلو سره ملاقات وشولو او دا د تاسو په زارې باندې انشاءالله دا ټول مرګري په دې حالات نه معلوم شوي او مو دا پیغام دا ټولو مرګرو ته او ټول کوم د مو MNA MPA کوم ورونه دا مو ورونه بالکل خدمت کول دا یا مو ته خدمت مو یا بل ته خدمت هغو ته دا یو څه لږ علاقې ته توجه ورکړو لږ علاقې ته ترقۍ ورکړو مو علاقه ډېره وروسته پاتې ده مو د کوشش وي ته څوک کارونه مو علاقې دپاره کوي انشاءالله مو هغو ملګرتیا کوو هر قسم مرسته کوو هر شی کوو ویلې چې مو علاقه چا علاقه خو مو علاقه یا که نه بالکل چې مو علاقه ښه وي خلک خوشحال مو خوشحال وو که نه نو زه ټولو ته د یم تاسو ډېر اخر کې بیا ډېره شکر ادا کوم مننه جي او آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین ډېره مننه جي یو ځلې بیا یې مونږ طرف نه تاسو ټولو ته او ویډیو مو وکتله او ویډیو چې کومه ده که تاسو خوښه شوي خپلو ملګرو سره ضرور شیر کو او بالخصوص درسمند وله زسوره پیجونه دي مو ټولو ملګرو ته دغه خواسته ریکویسټ ده چې په خپلو پیجونو باندې دغه ویډیو شیر کو جي ډېره مننه یو جهان مننه تاسو ټولو صاحب تاسو ډېره مننه ډېره مننه السلام علیکم السلام علیکم